ګرانو دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. ډیره په زړه پورې او د خوشحالۍ ویډیو در سره شریک کوم. څرنګه د دې ویډیو څخه مخکې ما هم د یو افغان بااستعداد ځوان ویډیو نشر کړې وه او تاسو ته ما په هغه ویډیو کې هم ویلي وو چې افغانستان ډیر زیات بااستعداد ځوانان لري، خو یو خوا مالي مشکلات او بل خوا بې امني د هغوی ارمانونو مخې ته خنډونه جوړ شوي دي. نن در سره د افغانستان بامیان ولایت اوسیدونکی چې داود نومیږي په 15 میاشتو کې په خپل شخصي مصرف طیاره جوړه کړه. ځوان دا و چې د غریبې کورنۍ سره تعلق لري او خواهش یې و چې یو طیاره جوړه کړي او د افغانستان نوم روښانه کړي، خو تر اوسه پورې ورته دولتي چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د افغانستان دولت څخه مو دغه غوښتنه ده چې دغه شان بااستعداد ځوانانو ته خاص پاملرنه وشي ترڅو وکولی شو چې افغانستان نوم په ټکنالوژي برخه کې هم وځلو. دغه شان ځوانان امنیت او مالی مشکلاتو ته باید زیات پاملرنه وشي. راځئ چې داود څخه یې واورو څنګه یې وکولی شو په دومره کمه موده کې طیاره جوړه کړه. تقریبا مدت 5 ماه طول کشیده که سرزمین کار میکنم. و چقدر مصرف کردی؟ تقریبا در حدود 3 لک افغانی تا کنون سرزمین مصرف شده. قطعاتی که برای استفاده شده از مواد فایبر گلاس و آلمانیم. میشه علاقه داشتم به می بخش تا یک روز بتانم یک طیاره بسازم. تقریبا 10% مانده که مطمئنم هستم سرش که پرواز میکنه. از نگاه تکنیکی مشکلی هم نداره. تا ارتفاع 100 متری پرواز میکنه. والا بسیار افتخار میکنم. اول ایرا برای والی ولایت بامیان تبریک میگم، دوم برای مردم بامیان، برای مردم کل افغانستان تبریک میگم. این تنها دستاوردی از ما نیست، برای کل افغانستان است. از حکومت خواستی از ما همه که اول افغانستان باید یک امنیت، یک صلح آرامی در بین بیاید. دوم همه که ما همه بچه از ما یک حمایه مالی و جانی و کلش باید دولت تضمین کنه. دوستانو کو ویډیو مو خوښه شوي ضروري شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. خوشحاله او باد او کامیاب او سربلند اوسئ.